خوارم برندگان مدستانه دختری خوردی داشتم تیم خونم جام گازم د لمونځ کوونکو لپاره چې ځای نشته چې دوی پکې لمونځ وکړي نو مسجد ختم شوی دی الله دې په دې مخلوق او په دې افغانانو باندې خاص رحم او کرم وکړي چې آینده لپاره موږ افغانان باید داسې مشکل ونه وینو د الله تعالی کور د دې هیڅ نه دی پاتې السلام علیکم بیادر جور بخیر ستان خوب است انشالله جور هستی بیادر چی میکنی بیادر؟ یک کم وسیله برمیدارم شهید داری؟ یک خانم یک دختری خوردی داشتم تیم خونم جام گازم همونجا شهید شد؟ بله خداوند به شما صبر جمیل بده زنده باشم امیالی همچنان زلزله بود بله الان یک تکون دیشب جلو از آزان صبح یک زلزله شد بخیر تمام برفتن زیر 50,000 افغانی به خودت یک چیزی بگیرین انسان از چی ضرورت پیدا میشه ما کت شما هستیم انشالله همیشه ماشوم کې نستو اما ماشوم اوس د خاورو لاندې دی نشته ماشوم زلزلې حتی دا ټیرونه ورمات کړي دي موټر یې ورمات کړی یا الله خانه کجاست همین است خانه کجاست پدر مادر شفا خونه باشه بخواه یعنی تیار شده برفت پیام برادر ها مادم تیار شده بر پیام برادر الله چند نفر شهید داره اینجا یک نفر کی شهید شده یک خواره خورد کی است کتی تالی کسی نیست تنها اینجاستی ما بیامادم بالغ میکشم بالغ خودی میکشی بالغ نبود در خانه خانه خونه است رفت نه کسی نیست خودت میکشی بالشتا را میکشی بالختون و باسی کجا میبری بچم باز بالشتا میبرم تو خیمه خیمه میبری 50,000 بری تو به هر چیز بگی سیست مادر جان تشکر خیر ببینی همین یک بچگی یک ماه پیش من جدا بود زنی بومو ستم خورده و زیر دیواراش همگی رفت 4 تا یتیم بازی بوم این یتیم است اینه که ما کتی تاسیم کاکای تاسیم خو بچیم 50,000 خو یک دی بگی هر چیز برید بگی گودی مودی هر چیز بگی سیستا خو بچیم آفرین خلاجان به هر چیز بگی سیس ما بازم میم خو بچیم آفرین چقدر مقبول دختر است ماشاءالله ماشاءالله یعنی ماشاءالله بیبی خواست انی ها کلام زدم پیش شد خیر است خو بچیم آفرین دا یې سیره شوله بیچاره مور یې مړه شوه او ګوره په دې خړو خاورو کې ګرځي د کومک منتظر دي او تاسو ته منتظر دي افغانانو راځي دا خوشحاله کړي په الله یقین وکړئ افغانانو د زړه وینې موچې دي قسم په الله د زړه وینې موچې دي نو الله دې په تاسو ټولو افغانانو باندې رحم وکړي دغسې حالت د هیڅ چا باندې الله نه لیدل کوي نو دغه بچی یتیمه ده او بس دغسې ډېرې کورنۍ دي چې موږ ته منتظر دي